د شپې داستان. د واکمن او لایزاله څښتن په سپېڅلې نامه سپوږمۍ راډیو قدرمنو اورېدونکو او په ځانګړي ډول د شپې داستان خپرونې درنو مینوالو سلامونه، ستړي مشئ او له رنګینیو ډکه شپه مو په خیر. د یو وار بیا مو زه سلیمې ورو د شپې داستان خپرونو په لړ کې د څارګر 2 ځله مرې په زړه پورې ناول له یوې بلې برخې سره هرکلی کوم. هیله ده د خپلو درنو کورنیو ترڅنګ له سوکالیو او آرامیو ډک ژوند ولرئ او د نن شپې داستان تر پای هم را سره پاتې شئ. په همدې هیله راځو او د داستان د برخه را پیلوو. سړی له سګرټه لوخړه پورته کړه او ویې ویل: په ډاډ سره درته وایم چې له تورنال کور څخه به په مرګ هم بیله نه شي. د هغې د مینې اور ته په کتلو سره ویلی شم چې نوموړی له هغې افسانوي خاورې راوځي. ورته ومې ویل: که تاسو د تبادلې خیال لرئ نو باید هغه کس وپېژنم چې د سټیلا په بدل کې یې راسپارل غواړئ. سړي وویل: موږ د سټیلا په بدل کې اغلې رولیسن در سپارو. اغلې رولیسن؟ هو، هغه ستاسې د سازمان مخکینۍ غړې ده چې اوس له موږ سره بندي ده. نو تاسو د همدې لپاره راپسې وئ؟ ویې ویل: خوښ شوم چې آخر مو په موخه وپوهېدې. دا هم باید درته ووایم چې موږ ستاسې څخه سملاسي ځواب نه غواړو، ځکه دا ستا د واک تر کړۍ د باندې پرېکړه ده. باید په دې اړه خپل مشرتابه خبر کړي او لارښوونې ځینې واخلي. ورته ومې ویل: او که هغوی له دې تبادلې سره هوکړه ونه کړه بیا؟ سړي په سړه سینه وویل: په دې صورت کې نو بیا زیانمنېږئ او د تورنوال کور او سټیلا پر نومونو باید د تل لپاره توره کرښه راکاږئ، ځکه دواړه به ووژل شي. البته ستا ونډه به خوندي وي. په دا وروستۍ خبره دې ونه پوهېدم. یعنې پر هغو د لګېدونکو مرمیو یو څو دانې به تاسې ته هم در ورسېږي. ګلوریا وویل: یعنې ته هم وژل کېږي. له دې سره دواړه پاڅېدل. سړي راته مخ کړ او ویې ویل: زړه ته مې نه لوېږي چې ستاسې د سازمان رئیس ډګروال براډلي به زموږ دا وړاندیز را رد کړي. نوموړی ډېر پوخ او با تجربه سړی دی. هېڅکله به په دغه معامله کې د خپلو 3 تکړه مامورانو تر سره تیر نه شي. هغه تورنوال کور، اغلې رولیسن او تا ته زښته ډېره اړتیا لري. ګوره داسې ونانګري چې زه دې ګواکې ګواښم. نه، یوازې د خطر یو زنګ درته کړنګوم او راویښوم دې چې پر ځان پام وکړي. زه کرار له څوکۍ څخه پاڅېدم. ګلوریا ته مې مخ کړه او ومې ویل: د نن سهار د ډوډۍ پر میز شوې خبرې دې یادېږي؟ ویې ویل: هلته خو مو ډېرې خبرې وکړې، کومې یې ښیې؟ ومې ویل: بالاخره تا هم یو غټ کار وکړ. ویې خندل او ویې ویل: ښه، اوس مې را یاد شول. ته هره خبره په خپل ځای کوې. په داسې حال کې چې خندل مې، ومې ویل: ما بیا ستا لپاره د چوپړې او میډال په پام کې نیولی او فکر کوم د درس سپارلو وخت یې را رسېدلی. دواړو سره وکتل. سړي راته وویل: د چوپړ میډال یعنې څه؟ په جیب مې لاس ننیوست. د آواز ثبتولو هغه وړه آله مې راویسته او ور روان شوم. د ګلوریا د جاکټ پر جیب مې وټومبله او ومې ویل:
دا هم ستا د چوپړ میډال. ګلوریا هغې غلې ته وکتل. وروسته یې ما ته سترګې ونیولې. دواړه غلي ول. د ویلو لپاره یې هیڅ هم نه لرل. سړي ګلوریا ته مخ کړ او ویې ویل لکه چې رامین صاحب آرام ته شدیده اړتیا لري، نور یې باید یوازې پرېږدو. وبه مې ویل غوښتل مې د البرټ په اړه درڅخه پوښتنه وکړم. سړي وویل هغه ژوندی دی، چورت مه خرابوه. که دې خوښه وي د سټیلا په بدل کې به لږ سر هم درکړو، په دې معنا چې له اغلې رولیسن سره به بریدمن البرټ هم در وسپارو. تر دې نو خوندوره معامله نشي جوړېدی. له هرې خوا چې یې راونیسئ ستاسو لپاره ګټه ده. وروسته یې لاس راوغځاوه او راته ویې ویل ما او تا به سبا سهار د سهارنۍ پر میز سره وغواړو، خوښه دې ده؟ لږ مې فکر وکړ او ورته ومې ویل کوښښ به وکړم. وروسته ګلوریا هم لاس راکړ او دواړه روان شول. له دروازې سره نږدې مې ورته وویل د یانګ په وژنه خواشینی یم. سړي یوه سپکه مسکا وکړه او ویې ویل پر خپل ځان پام کوه، ځکه ممکن هماغه د یانګ د وژلو لپاره کارېدلې وسله پر تا هم در واوړي. ومې خندل او ومې ویل تا او ګلوریا هم پر ځانونو ډېر پام کوئ، ځکه یانګ هم ستاسې له ډلې څخه و. سړي راته وکتل خو څه یې ونه ویل. ور یې پرانست او په ګلوریا پسې بهر ووت. دروازه مې کلپ کړه او په جامو کې پر کټ ور ونړېدم. له دغو کسانو سره تر لیدلې مخکې مې یوازې د والکور د راتښتولو په اړه فکر کاوه، خو اوس مې باید سوچ بدلولی. والکور، سټیلا او زه خپله. له ځانه مې وپوښتل چې براډلي نو ولې د سټیلا هویت راڅخه پټ کړی و، او څنګه کیدای شي چې 20مه شمېره مامور سټوکر دی د والکور د تښتونکې ښځې له اصلیته نه خبر وي. د سټیلا کیسې او د بریدمن البرټ په اړه د ګلوریا خبرو ښه سم ګنګس کړی وم. هغې ویل چې ښایي وژل شوی وي، خو سړي بیا ویل چې ژوندی دی او له اغلې رولیسن سره به یې یو ځای در وسپارم. نږدې ډاډه وم چې ډګروال براډلي د سپین سازمان وړاندیزمنې، که نه زما ژوند له بشپړ ګواښ سره مخې دی. د ماسپښین نږدې 4 بجې وې. د شپې په 10 بجې مې له سټوکر سره ژمنه وه، خو راپېښ شوی حالت مجبورولم چې باید سملاسي ورسره اړیکه کې شم. له کټه راکښته شوم او 2 دقیقې وروسته له خونې څخه ووتم. له سټوکر سره باید له هوټله د باندې پر ټلیفون غږېدلی. تر هوټل لږ ښکته د سړک پر غاړه یوې ولاړې ټلیفوني غرفې ته ننوتم. ماندارین هوټل ته مې زنګ ووهل. څو شېبې وروسته کرښه د سټوکر خونې ته واړول شوه. د نوموړي د اواز تر پېژندلو وروسته مې ځان په 5مه شمېره مامور ور معرفي کړ. ویې پوښتل کوم نوی خبر دې ترلاسه کړی؟ ومې ویل کیسه ستا تر تصور ډېره اړینه ده. سټوکر لږ چوپ شو. وروسته یې وویل همدا اوس ځان د سنټ جان کلیسا مخې ته ورسوه او همالته راته منتظر شه. له دې سره یې غوږۍ کېښوده. له غرفې څخه راووتم او د سنټ جان کلیسا په نیت یوې رکشې ته وختم. دغه کلیسا د دولتي دفترونو د مرکز په شاوخوا ګارډ واټ باندې پرته وه. سټوکر تر ما مخکې را رسېدلی و او په خپل موټر کې راته منتظر و. څنګ ته یې کېناستم. موټر یې روان کړ. راڅخه ویې پوښتل دا مهم شی څه شی دی چې زه دې له هوټله راویستم؟ ورته ومې ویل ان تصور یې هم نشې کولی.
ښایسته ګلوریا خو به نه وي درڅخه ورکه شوې؟ نه برعکس، غرمنۍ مې یو ځای ورسره وخوړه او د ماسپښین تر 3:30 بجو ورسره وم. ښه نو کیسه څه ده؟ ومې ویل لومړی دا چې یانکي نن په خپل دفتر کې وواژه. سټوکر د سترګو تر کنجونو راوکتل او ویې ویل په زړه پورې خبر دی، ټوکې خو به نه کوې؟ په پوزه کې مې وخندل او ورته ومې ویل غوږونه دې ښه راته خلاص کړه، یانګ او ګلوریا د ژړ سازمان جاسوسان نه دي. یعنې ته وایې چې یو بل سازمان هم میدان ته راغلی؟ بالکل همداسې ده. نو یانګ ژړ سازمان والا ووژلی؟ هو. تا یې خپله مړی ولید؟ هو ګلوریا هم را سره وه. وروسته مې د هغې ورځې تر غرمې وړاندې او وروسته د ټولو راته پیښو شوو حادثو کیسه ورته وکړه. د داستان تر پای ته رسیدو وروسته نږدې له ښاره راوتلي وو. سټوکر موټر د سړک غاړې ته ودراوه. د لاس ورغوی یې ټنډې ته ټمبه کړ او په سوچونو کې ورک شو. له کړو وړو یې ښکارېده چې له داسې یوې مسلې سره مخامخ شوی چې په یوازې سر یې د هوارولو توان نه لري. ترې ومې پوښتل دا معلومات تا ته نه ویول او که پرې خبر وي خو له ما دې پټول؟ په داسې حال کې چې سر یې هماغسې ځوړند و ویې ویل له بده مرغه اوس خبر شوم. پرېکړه کولی شي؟ مطلب دې څه دی؟ هغوی سبا سهار سهارنۍ له ما سره خوري. معنا دا چې ځواب هم غواړي؟ هو بالکل، ژر تر ژره له براډلي سره اړیکه ونیسه. سټوکر موټر چالان کړ، مخې را وګرځاوه او ویې ویل نن شپه مو چې پر 10 بجې سره ولیدل د هغوی د وړاندیز ځواب درکوم، تر هغه وخته فکر پرې کوم. ورته ومې ویل نو غواړې خپله پرېکړه وکړې؟ هو دا داسې موضوع نه ده چې براډلي ته په تلګرام واستول شي. فکر کوم زما سره به هم نظره یې. یعنې څه؟ یعنې دا چې د هغوی له وړاندیز منلو پرته بله لاره نه لرو، زموږ پر ګټه دی، که نه باید زما او د والکور د فاتحې بندوبست وکړئ. ویې ویل د شپې تر 10 بجو چرت پرې وهم، ښایسته نظر هم سم وي. ومې ویل زما په خیال د دیوال تر شا د سټیلا ماموریت دومره محرم او پیچلی دی چې ډګروال براډلي د ځینو دلایلو له امله زموږ څخه پټولو ته اړ کړی. آن ښایي خپل ډېر نږدې همکاران لکه مرستیال او نور هم نه وي غوږولي، خو بیا هم باید ته خبر کړی وای، ځکه هلته د سټیلا وضعیت زما له ماموریت سره نیغه اړیکه لري. سټوکر یوه معناداره خندا وکړه او ویې ویل که دې دا خبرې د خپل ماموریت تر پای ته رسیدو وروسته کولی بیا نو پر حقه وي، مګر اوس خو ناوخته شوې نه ده. صحیح ده چې زه تر دې ګړۍ د سټیلا په اړه معلومات نه لرم، مګر دا په دې معنا نه ده چې تر پایه به یې ونه لرم. ډاډه یم چې نن شپه یا هم سبا براډلي د نوموړي په هکله پوره معلومات راکوي. له دې پرته ستا تګ اصلا شونی نه دی. ترې ومې پوښتل د هغوی د وړاندیز په اړه څه وایي؟ دا نو نوې او په زړه پورې موضوع ده. نو تر دې دمه لا ګواکې زما کیسه پوره نه ده روښانه شوې. ولې نه؟ په بشپړه توګه روښانه ده. ته د سبا په وروستي او یا هم د بل سبا په لومړي اورګاډي کې ځې. ټوکې کوې؟ نه جدي درته لګیا یم، د دیوال هغې خواته باید په اورګاډي کې ولاړ شي. خو خبرې یې راغوڅې کړې او ویې ویل ګوره رامینه، ما ستا د ماموریت او هلته د تورنوال کور د وضعیت په اړه ځینې خبرې درته کړې وې. اوس باید اقرار وکړم چې د نوموړي له نامه او اړوندوالي پرته بل یو ټکی هم رښتیا نه دی. تر روانېدو مخکې دې په هر څه خبروم. ورته ومې ویل سړیه ته په خپلو دغو خبرو زما ماغزه نور هم سره رااړوي. ویې خندل
او ویې ویل وارخطا کېږه مغزه دې نه څه راوړي. احتیاط د بریا لومړی شرط دی. د سپین سازمان ماموران لیونۍ هڅې کوي چې په دې اړوند خپل معلومات ژر تر ژره بشپړ کړي. هغوی دا ګړی یوازې په دې خبر دي چې د دوی تښتېدلې څارګره یعنې سټیلا موږ ته کار کوي او اوس مهال د دیوال تر شا په چوپړ بوخته ده. بس خلاص. په خبرو کې یې ورختم او ورته ومې ویل هغوی له ډېرو نورو شیانو هم خبر دي او د همدې ځواک د کارولو کوښښ کوي. مثلا څنګه شیان؟ مثلا دا چې سټیلا پر والکور میینه ده او هغه یې په همدې خاطر له زندانه تښتولی. بل دا چې د والکور او سټیلا پټنځای هم ور معلوم دی او ته یې هم ورسره منې. د نه منلو لپاره یې دلیل نشته. خو زه بیا په ډاډه سره درته وایم چې دا ټولې درواغ او بې بنسټه خبرې دي. مطلب دې څه دی؟ سټوکر په تسلي سره راته وویل هغوی غواړي چې په سټیلا پسې له پل اخیستلو څخه ګټه اوچته کړي. بل دا چې خورا پر وخت یې دا کار پیل کړی او په خپل دغه نوي وړاندیز سره یې ستا د ماموریت په تر ټولو خوږمن ځای ګوته ایښې ده. ومې ویل ستا له دې خبرو ښکاري چې د والکور په تړاو ستا او براډلي ټولې خبرې بې بنسټه وي. هسې نه والکور نامه یې هډو شتون ونه لري. ویې ویل د والکور د نشتوالي بحث له سره مطرح نه دی. نوموړی سل په سله کې شته او باید صحیح سلامت را وتښتول شي. پاته شوه دا چې چیرې پټ دی ته یې باید چیرې ومومې او څنګه یې را وتښتوې. دا هغه رازونه دي چې وروسته به دې ترې خبر کړم. د اوس لپاره دومره واوره چې سپین سازمان یوازې او یوازې د خپلې تښتېدلې څارګرې سټیلا څرک لګولی او بل هیڅ معلومات نه لري. ومې ویل که والکور رښتیا هم له روغتون څخه سټیلا ایستلی وي او د سپین سازمان مامورانو بیا د هغې څرک لګولی وي نو معلومداره ده چې د والکور پټنځای هم ور معلوم دی. سټوکر وویل سټیلا ډیره بلا او تکړه څارګره ده او په هیڅ وجه خپلو زړو همکارانو ته د والکور د پټنځای پیدا کولو چانس نه ورکوي. د هغې د تکړهوالي یوه نښه دا ده چې والکور یې په ړندو سترګو تښتولی. د خطرونو په منځ کې یې پټ کړی او پالنه یې هم کړې ده. ورته ومې ویل ته ومنه چې دا موضوع سپین سازمان ته بې کچې لوی ارزښت لري. کومه موضوع؟ د سټیلا موضوع یادوم. خو خود ارزښتناکه ده. هغه ان پر دې هم ډاډه دي چې موږ یې وړاندیز ته غاړه ږدو. ومې خندل او ومې ویل زما ټول عمر د خلکو په غولولو کې تیر شوی خو اوس دا دی ته او براډلي لګیا یاست ما غولوئ. سټوکر په داسې حال کې چې له خندا شین تللی و ویې ویل دا نړۍ ستا د بین المللي پولیسو له هغو سره ډېر توپیر لري. زموږ په دنیا کې هر څه پټ او محرم دی. ان زه د ډګروال مرستیال په دې نه یم خبر چې نوموړی څو نور مرستیالان لري. ومې ویل په دې پوهېږم چې ستاسې نړۍ بیخي یوه بېله نړۍ ده. په عین حال کې له دې امله خوښ یم چې د براډلي له یوه مرستیال سره کار کوم. مګر په زړه پورې دا ده چې خپله هغه په دې اړه هیڅ یادونه راته ونه کړه. باید چې نه یې وای کړې اړتیا یې نه وه. نو ښکاري چې باید د ډېرو عجایبو د اورېدو په تمه اوسم. هو ډېر ژر. ومې خندل او ومې ویل سخت لوی ډرامې ته مو اچولی یم. ویې پوښتل ډرامې ته لوېدلی مطلب؟ ومې ویل مطلب مې د سپین سازمان له څارګرو سره لیدنه ده. ویې ویل پروا نه لري. د څارګرۍ سازمان د مامورانو ترمنځ اکثره دغسې لیدنې کتنې او اړیکې پیښیږي او تر ډیره د نورو مامورانو پر اتلون بدلون راڅرخي. هغوی په یو بل ځای کې زموږ د مامورانو سره د اړیکې نیولو پر ځای دلته ستا لمن ونیوله. ومې ویل آخر اړیو غوښتنې ته یې د هو سر وښوروو.
سټوکر وویل تر اوسه لا څرګنده نه ده. که دې په یاد وي تېره شپه چې خونې ته راغلی وې ودې پوښتل چې آیا خبرې کولی شم که یا؟ ما ډاډ درکړ چې هلته هیڅ د اواز ثبتولو کومه آله نشته، خو حقیقت دا و چې د سپین سازمان مامورانو زما په کوټه کې یوه دغسې دستګاه ایښې وه او اوس هم هلته شته. ما هغوی ته په لوی لاس د جعلي معلوماتو ورکولو په خاطر د هغې دستګاه له شتونه انکار وکړ. بیا مې قصداً د والکور د نوموړي د راتښتولو او پټنځای په اړه خبرې درته وکړې. غوښتل مې هغوی زموږ دغه درواغ معلومات واوري او پر بنسټ یې خپل پلان جوړ کړي. په خندا مې ورته وویل خو دا فکر دې بیا نه و کړی چې ښایي هغوی د سټیلا په بدل کې د اغلې رولیسن د تبادلې وړاندیز وکړي. ویې ویل هو بیخي مې تصور هم نه کوو ځکه د سټیلا په اړه مې معلومات نه لرل. خیر اوس هم خیر و خیریت دی، هغوی د سودا کولو وړاندیز کړی او موږ هم چمتو یو. ومې ویل بله چاره هم نشته او ته د هغوی دفاع مه راته کوه یاره، زه یوازې د خپل ځان او دوه نورو کسانو دفاع کوم. سټوکر په خلق تنګی وویل داسې پیښې بیخي ډېرې کېږي، کیسه کې مه کېږه. زه نور غلی شوم. له هانګ کانګ څخه د کالان تر پایه تللي وو، اوس بیرته پر هماغه لار هانګ کانګ ته په منډه وو. کالان له هانګ کانګ سره یوه نښتې پرته سیمه ده. چین ته ننوتلې اوسپنیزه پټلۍ په همدې سیمه کې تېرېږي. هانګ کانګ ته چې ورسېدو سټوکر موټر د سړک پر غاړه ودراوه او راته ویې ویل نن شپه پر 10 بجې درته ګورم. لوستیانو کلب خو به دې په یاد وي. د شپې داستان خپرونې درنو مینوالو، زموږ د نن شپې داستان دا برخه هم همدومره وه او په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا بلې شپې چې یو وار بیا زه سلیمې ورور د دغه په زړه پورې داستان له پاتې برخې سره ستاسو درانه چوپړ ته راځم. تاسو پورې یو مهربان الله سپارم. سوکاله ژوند ولرئ. د شپې داستان.